یو بله غټه غلطي زموږ په معاشره کې نن سبا دا روانه ده چې د خواهشاتو دپاره د بېځایه ځایه د مصرفونو دپاره د نامه دپاره هم خلک پورونه کوي، قرضې یې شروع کړي دي، د خلکو څه پورونه اخلي او بیا په کلونو کلونو نه ورکوي. د حال دا چې مړ سي خو هغه پور ادا نه کړي. دا څومره غټ جرم دی، څومره سخته سزا ده د دې، خو خلک هېڅ باک پکې نه کوي. حضرت محمد بن عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنه فرمای چې یوه ورځ نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي په هغه حصه کې ناست و، کوم ځای کې چې جنازې شور کېدلې، یعنې جنازې به کېدلې. اچانک ناڅاپه پیغمبر علیه صلات وسلام د اسمان و طرف ته سترګې پورته کړلې، بیا برته سترګې کښته کړې، نظر یې کښته کړي او خپل لاس یې پر تندي باندې داسې ووایي، په تعجب سره وویله سبحان الله سبحان الله، څومره قدر سختي نازله سوه. راوي فرمایي چې موږ دا وګڼله چې یو خاص خبره پیښه سوې. نبي علیه صلات وسلام خاموش. کله چې ورځ تېره سوه، دا بله ورځ مې پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پرون څه پیښه وسوه؟ پیغمبر علیه صلات وسلام وفرمایله چې د قرض په هکله، د پور په هکله ډېره سختي نازله سوله. قسم مې دی په هغه پاک ذات د چا په قبضه کې چې زما سا ده، که یو څوک د الله په لار کې جهاد کوي شهید سي، بیا را ژوندی سي، بیا جهاد کوي شهید سي، بیا را ژوندی سي، بیا د الله په لار کې شهید سي، در هغه وخته پورې دی جنت ته نسي داخلېدلی تر څو چې د ده هغه پور نه یې معاف کول سوی. نسایي شریف، طبراني شریف په دواړو کې دا حدیث دی. څومره سخت وعید دی عزتمن، او موږ د معمولي شي دپاره پورونه اخلو، د معمولي شي دپاره. نن کې د هغه پور بغیره موږ هم ګزاره کولی سو، خو صرف یو نوم ګټو، یو رواج سرته رسوو، یو خواهشات سرته رسوو، نو موږ پورونه کوو. حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د مځکې پر سر دا پور د ذلت یو نشان دی، یو جنډه ده. کله چې الله جل جلاله یو څوک ذلیله کول وغواړي، نو د هغه په غاړه د ذلت دا توک ور په غاړه کړي. نو عزتمنو د پورونو څخه ځان وساتئ، او که چیرې د یو چا څخه د پور واخیستی، بیا ژر ور واپس کوه. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي مطل الغني ظلم، څوک د پور د ادا کولو وس لري نه یې واپس کوي، دا غټ ظلم. لیکن نن سبا دا دومره عامه خبره شوه، پیسې به په پور اخیستي، حجونه به پکوي، عمرې به پکوي، پسونه به حلالوي، خیراتونه به کوي، صدقې به کوي، غټ خواهشاتونه به پوره کوي، لیکن د هغه مسلمان پور به نه ورکوي. نن کې هغو د ده سره احسان کړی، د ضرورت په وخت کې، د مشکل په وخت کې ده ته لاس ورکړی، د ده سره کومک کړی. خو افسوس دا دی هغه سړی به په خپل پور پسې بیا دومره منډې وهي، دومره به پسې ګرځي لکه د ده څه چې فکر او سوال کوي. بس دی تاریخ پر تاریخ، نن راسه سبا راسه موبایل به هم پر بند کړي، نمبر به هم بلاک نشته ور واچي، واټساپ به هم بلاک کړي. عزتمنو دا ډېر غټ ظلم دی. دا خلک هېڅکله خپل تجارت پر مخ نسي بیولی تر څو چې د بل مسلمان حق دی ورنه کړي. الله دې زموږ پر آل باندې رحم